درنو لیدونکو، ګډ ژوند چې د ښځې او خاوند ترمنځ کیږي، دا ژوند خورا له خوندونو او خاطراتو څخه ډک ژوند دی چې میرمنه او سړی دواړه ورڅخه جالبې او ډول ډول خاطرې لري. نو ځینې عوامل او نښې نښانې دي چې په ګډ ژوند کې د شخړې رامنځته کېدو لامل کیږي. دا چې دا کومې نښې نښانې او کوم عوامل دي، نو په دې ویډیو کې به پرې وپوهیږئ. نو لطفا دا ویډیو در سره تر پایه وګورئ ترڅو پوه شئ چې کومې نښې نښانې او عوامل مو ګډ ژوند کې د شخړو لامل کیږي. تاسو له یو بل سره خبرې نه کوئ. په ګډ ژوند کې تر ټولو فعاله اړیکه تر ټولو زیاته مهمه ده. له دې څخه زموږ موخه دا ده چې تاسې او ستاسې میرمنه باید تل چمتو اوسئ چې د یو بل خبرې په سمه توګه واورئ او درک یې کړئ. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د یو بل خبرې په سمه توګه درک نشي، نو دا به په پای کې د شخړې او یوازیتوب لامل شي. د واده په اړه منفي فکرونه. که تاسو ډیری وخت د خپل واده په اړه ناامنه یاست، نو تاسو به په حقیقت کې د خپل واده په اړه ډیر وخت لپاره منفي فکرونه کوئ، چې بیا ستاسو په ګډ ژوند کې مثبته اړیکه لرل خورا ناممکنه ده، او دا چاره مو په ګډ ژوند کې په پای کې پر یو بل د ناباوره کېدو او د شخړې لامل ګرځېدو کیږي. په ګډ ژوند کې واټن. په ګډ ژوند کې واټن رامنځته کېدل په څرګنده توګه د خفګان او د شخړې رامنځته کېدو امکان زیاتوي. نو که غواړئ چې ګډ ژوند کې خوښ اوسئ، نو له یو بل سره له توپیري چلند کولو څخه ډډه وکړئ او یو بل ته متقابل درناوی ولرئ.